السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صاحب کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کېږي د 3 انچه سمرسیبل او 14 دانې شمسیان دي. هره شمسي 315 واټه ده او 4 کیلو واټه انورټر د دې پروګرام مکمل طریقه درته ښیم. څه رقم ته پروګرام ورته کېږي او کله چې اوبه جټکه کوي د هغو طریقه څه رقم ته ده او وایرینګ یې درته ښیم هغه څه رقم ته سوی ده او د شمسیانو خپل اشتکا درته ښیم چې شمسیان څومره واټ ولټ لري. نو دوستانو، دا څه شمسیان دي؟ 14 دانې شمسیان دي او د اوبو ګل تقریبا اندازه 22 کې د اوبو ګل ده. او نو د دې پروګرام طریقه ټول درته ښیم او وایرینګ یې درته ښیم. وایرینګ یې څه رقم سوی ده؟ هره یوه شمسي یو له بل سره مثبت او منفي وصل شوي دي. تر پایه پورې د شمسیان تر چوکاټ تر اخره پورې رسېدلي. په هغو سر کې یو مثبت وتلی یو منفي وتلی، بیا هغه یو منفي راکړه چې بل چوکاټ ته مثبت سره یې وصل کړو. بیا شمسیان یو له بل سر مثبت او منفي وصل شوي په بل سر کې بیا مثبت وتلی، یعنې د یو سر چوکاټ کې منفي رالو بل سر کې مثبت په لاس رالو. هغه دواړه لاینونه راخلو او انورټر ته یې لګوو. نو دوستانو، دا د شمسیانو چوکاټونه دي. اته په یو چوکاټ کې دي، اته په بل چوکاټ کې دي او دا برمه ده، پایپ یې تر اوسه خالي ده. اوس یې ګورو د شمسیانو دغه شټیکر درته ښیم چې څو واټ ولټ پکې لیکل شوی ده او له هغو وروسته پروګرام کوو. دا شټیکر ده 320 واټه شمسي ده او 33 ولټه ده یا 34 ولټه یوه شمسي ده، 9.3 امپیره ده. دا د شمسیانو معلومات شول. او دا انورټ ته په انورټ کې کیلو واټ درته ښیم 4.5 کیلو واټه انورټ ده او د دې اوس پروګرام درته ښیم او لاینونه به وصل کړو چې چېرته لاینونه وصل کړو او پروګرام یې څنګه کېږي. له دې څخه د سر په له خلاصوو او اوس یې ګورو ترمینل یې درته ښیم. د کمپنۍ لخوا چې یو ټاپپ یې لګېدلی دا مې ځینې لرې کړله. په پاور کې یعنې په سره خط کې مې د شمسیانو لاینونه بند کړو او په موټر کې یو وي ډبلیو کې مې د سمرسیبل لاینونه بند کړو او په یس ټی باندې مې د شمسیانو لاینونه بند کړو. اوس کنکشن د شمسیانو ورکوو، برق ورته راپرېږدو، دواړه کنکشن یې لګوو، یو خو مې ولګول. دا د دواړو چوکاټو برق راغلی دلته ټول سره یو سوی ده. نو کنکشن مې ولګول. اوس ورځو انورټ سټارټ ده، پروګرام یې درته ښیم. انورټ په 5000 ولاړ ده، پروګرام تر اوسه نه درته سوی. نو پی آر جي بټن وګو، پی او راولو، پی او 4 ورکته ده منځ لامې وګو، پی بي پی راولو، له هغه وروسته پی بي 0 راولو، دا انټر کوو. دلته 80 لیکل شوي، دا 80 پرېږدو چې ګورو څنګه کېږي. بیا پی بي 0.5 راولو، دلته ټول صفرونه دي، دا باید موږ 50 کړو. کله چې دا 50 کړو نور اوکې کوئ او ورڅخه وځو. پروګرام دا مکمل شو. اوس یې ګورو چې اوبو څنګه دي، جټکه کوي نه کوي، څه رقم ته. له هغه وروسته څخه ګورو نور تنظیمات یې کوو. اول اوبه ګورو چې اوبه جټکه کوي که نه کوي. فریکونسي تاسو ته ښکارېږي چې 43 تر 38 پورې بېرته راشي. 43 ته ورسېږي بېرته 9 ته راولوېږي. نو اوبه به حتمن جټکه کوي. بیا یې یو ځل امتحان لپاره ګورو. نو دوستانو، تاسو ته اوبه ښکارېدلې، اوبو ډېره جټکه کوله او فریکونسي تاسو ته ښکارېږي چې تر 43 بېرته تر 940 پورې راسي، یعنې ډېره جټکه کوي. اوس بېرته ورځو پی بي 0 ته، هغه انټر کوو. دلته 80 لیکل شوي، دا نوي کوو، دا فریکونسي نوي کوو. نو به یې موږ پروګرام وګورو چې جټکه ورکېږي که یا. اوس تاسې ولیدل په 43 کې فریکونسي ودرېدله. کله چې فریکونسي په 43 ودرېدله نو اوبه جټکه هم نه کوي او اوبه هم زیاتې کاږي. اوس یې ګورو ورې ورځو. ماشاءالله کې خوندور کار لري، چې اوبه پورته کوي او جټکه یې ورکه شوله. 3 انچه پخه پایپ ده، کې فشاري اوبه لري. انشاءالله په دې کې نور مشکل نشته او ماشاءالله کې خوندورې اوبه کاږي. په کمو شمسیانو باندې ډېرې اوبه پورته کوي. نو که ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. موږ به تاسو لپاره هر وخت کوشش کوو چې ښایسته ویډیوګان راوړو چې سرلوړي او اباد افغانستان ته وي. نه علامه مل